السلام علیکم ټولو دوستانو ته سلام. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا په یو بله مهمه ویډیو کې غواړم له تاسو سره معلومات شریک کړم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او مهمو معلوماتو لپاره در سره دغه د ګډنګینی خانه مو وایي چې تر څو راتلونکو ویډیوګانو څخه تاسې خبر کړي. نو دغه خبرونه را روان دي، نو دا به زه ختم کړم. ګرانو دوستانو، نننۍ ویډیو چې دا د په سعودي عربستان کې د حج مراسم را نږدې دي او د سعودي عربستان حکومت 2000 نفرو ته اړتیا لري. 2000 نفر تعداد چې دی نو ډېر زیات دی او دا وظیفه داسې وي چې سعودیانو ته ډېر زړه نه ښه کوي، نو ډېر زیات چانس ورپکې د هغه کسانو لپاره چې په داخل د سعودي کې او اقامه ولري. تقديم الوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدس لموسم الحج. نو دا وی چې د وظایفو د په قطار یا ریلګاډي کې د 1443 کال لپاره احصایات عن العمل و تقریبا 2000 نفرو ته اړتیا لرو. باید 90% سعودیانی او لږ تر لږه باید په څلورو ژبو وپوهیږو. نو که موږ په پښتو هم خبرې کوی سو، فارسي هم کوی سو، اردو هم کوی شو، انګلیسي او عربي خو تاسې ټولو ته لږه لږه زده ده. نو ګرانو دوستانو، دا د قطار الحرمین خپل ویب سایټ دی. نو راځو دلته التقدیم الان کلیک کو. دوستانو، هر کله چې مو دا کلیک کو یو شمیر شروط راځي چې هغې ته باید موږ ستاسې پام وسي. دلته لیکلي دي لا يقل عمر المتقدم للوظیفه عن 18 سنه. باید د دغه کس عمر چې دی 13 کالو څخه باید کم نه وسي. يجب إكمال جميع البيانات ورفع كامل الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني. وای کوم معلومات چې دی باید دا په دقیق ډول باندې دلته پورته سي چې کوم تاسې نه تصویران غواړي. نو دوستانو، راځو لومړنۍ برخې ته. نه غواړم چې دلته پکې نور څه ولیکم، یوازې تاسې ته په رهنمایي بڼه باندې ښایم المعلومات الشخصیه. دلته په اولنۍ برخه کې لیکلي دي چې الاسم يجب ان يكون حسب الهویة الرسمیه. ستاسې نوم باید چې دی د اقامې سره برابر اوسي. احمد ولد محمود، نو محمود دا بنو محمود. دلته چې دی دریم نوم چې راځي نو نیک محمد. د اللقب دلته چې دی نو افغاني. دلته به تاسې خپل تخلص ورکړئ چې کوم تخلص تاسې. ګرانو دوستانو، دلته به د ټلیفون نمبر تاسې خپل د ټلیفون نمبر ورکړئ. کله چې مو ټلیفون نمبر وکړو دلته به دوهم ځل به بیا ورکړئ دلته د ټلیفون نمبر. او دلته به تاسې د خپل که نارینه یاست یا ښځینه یاست، ذکر انثی، نو تاسې که نارینه یاست نو ذکر به کلیک کړئ. رقم البطاقة الهویه، دلته به تاسې خپل د اقامې نمبر مکمل کړئ. کله چې مو اقامه نمبر پوره کړو دلته به تاسې د خپل تاریخ میلاد الهجري ولیکئ چې ستاسې کوم میلادي د پیدایښت کال وي. دا میاشت شوله، مثال په طور دا ورځ شوله. دلته به خپل جنسیت انتخاب کړئ، سعودي، افغاني، امریکن، مختلف جنسیتونه دي. نو دلته افغاني. دلته به تاسې د خپل صنف الدم، مطلب ستاسې وینه کومه یوه ده، او مثبت ته A مثبت ته A منفي ده، B مثبت ته B منفي ده. دلته به تاسې خپل ایمیل ادرس ولیکئ. دلته به په دغې برخه کې د خپل ایمیل ادرس دویمه برخه بیا تکراري ولیکئ. دلته به تاسې داسې یو پاسورډ ورکړئ چې تاسې ته زده اوسي، چې تاسې نه بیا هیر نه وي. دلته به دغه د پاسورډ تاییدي ورکړئ دوهم ځل لپاره. دلته ګرانو دوستانو مهم برخه ده معلومات الحساب المصرفیه. اسم المصرف، د بانک نوم چې تاسې کوم بانک، مصرف الراجحي، بنک الراجحي، بنک الاول الهولندي، بنک الفرنسي، ټول نومونه دلته د بانکونو پکې شته دي. دلته به تاسې چې ستاسې د اکاونټ کوم نوم وي هغه به ولیکئ. دلته به تاسې د خپل اقامې نمبر بیا ځلې ولیکئ. او دلته به تاسې خپل رقم الابیان یا ستاسې د خپل اکاونټ نمبر چې کوم د SA څخه شروع کیږي د هغه څخه به یې ولیکئ. ګرانو دوستانو، دلته بله برخه راځي اقرأ انا صاحب طلب التوظيف بانني انا معرفه تامه بصاحب الحساب المستفيد. وایي زه چې د اقرار کوم چې دا زما حساب دی او ما پورې تړاو لري، نو دا به تاسې ټیک مارک کړئ. بلې برخې ته راځو ګرانو دوستانو. معلومات اخرى. مکانة الاقامه، تاسې به چیرته اوسیږئ. المدینه، المجمع، الخبره، حفر الباطن، القطيف، قرية العليا، الظهران، بقيق، الزلفي، خیبر. نو او دلته به المؤهل العلمي به ولیکئ چې آیا تاسې وظیفه لرئ نه لرئ. دکتورا، ماجستیر، لیسانس، دیپلوم، ثانوي، متوسطه، ابتدائیه. او که تعلیم نه لرئ نو تاسې به بدوني ولیکئ. که 12 څخه فارغ ثانوي به ولیکئ، که 9 څخه فارغ وي متوسطه، او که ابتدائي زده کړې مو کړې ابتدائیه به ولیکئ.
نو دلته به زه ماجسټریټ ولیکم. ښه التخصص دلته به ګرانو دوستانو تاسې خپل برخه انتخاب کړئ چې تاسې کومه برخه کې تخصص کړی دی. نو تاسې که چېرته تعلیم یافته یا نه یاست نو بدون به کلیک کړئ. دلته لغاتو په اړه تاسې څخه پوښتنه کېږي عربي، اردو او انګلیزي که بله ژبه لرئ نو دا مته انتخاب کړئ. وایي دلته بل آپشن راځي وایي تاسې چې دی دې کې مخکې کله ثبت نام کړی دی او که نه مطلب تاسې خپل دې کې وظیفه ترسره کړې ده که نه نو موږ بله انتخاب کړو. دلته نو اړتیا نشته دی ځکه موږ کوم کار مار پکې نه دی کړی. مهمه برخه ګرانو دوستانو چې دلته ډېره زیاته مهمه ده وایي اول چې دی رفع الصورة الشخصية مهم بخصوص الصورة الشخصية التقييد بإرفاق صورة شخصية رسمية لن يتم أي صورة غير رسمية واستبداعك من الفرز المبدئي للتوظيف أن تكون الخلفية بيضاء وتبدأ الصور من الرقبة دون الكتفين. ګرانو دوستانو تاسې سره ول پاسپورت سایز تصویر دا باید تاسې پورته کړئ. خپل پاسپورت سایز تصویر بدلته واچوئ. د ځنه به ټیک فوټو د ګیلرۍ نه به راواخلئ. صورت بطاقة الهویه دلته به تاسې ګرانو دوستانو د اقامې عکس اپلوډ کړئ. دلته به تاسې د خپل چې کوم ستاسې بانک رقم الابیان دی د هغې تصویر به تاسې اپلوډ کړئ. او دلته به تاسې داسې یو سند اپلوډ کړئ چې یو مولوي صاحب ستاسې یو مدرسې والا ستاسې د اخلاقو یادونه ورپکې کړي. نو بیا به دا ووایي انا اقرأ بجميع البیانات او تقدیم به کوي چې هر کله مو ګرانو دوستانو تقدیم کو دې سره ستاسې ثبت نام بشپړېږي او تاسې به په تمه پاتې کېږي چې هر کله تاسې ته د دې لپاره زنګ ووهل شو چې تاسې د حج مراسمو د ریل ګاډي په پروګرام کې چې د کامیاب شوي یاستئ او دلته وظیفې ته به راځئ نو بیا به تاسې ځئ او تاسې ته به خپل خاص کارت درکول کېږي د معاشاتو په اړه او د دې په اړه تفصیل نه دی ورکړی چې څومره معاشات وي. نو راتلونکو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ.